د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. عام روغتیا وزارت وایي د اکمال تخصص ریاست له لوري په ټول هیواد کې د ټریني متخصصینو کورنۍ ازموینه په یوه ورځ له مرکزي سیستم څخه واخیستل شوه. محترم رئیس الوزرا د ارګ نوې جامع جماعت د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم الحاج مولا محمد حسن اخوند نن له غرمې مخکې د ارګ نوې جامع جماعت د بنسټ ډبره کېښوده. د کابل ښاروالۍ وایي د زرغونو سیمو د پراختیا او ښاري ښکلا په موخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په ګډون د دویمې ناحیې په کچه د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشهیي توکو سره د مبارزې د کمپاین په لړ کې د فراه ولایت د نشهیي توکو سره د مبارزې پولیسو په تېره اونۍ کې 650 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او د اجنډا سره سم پر ټاکل شویو موضوعاتو بحث وشو. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یاد وزارت اړوند د خوشحال خان علي لیسې په انګړ کې څه باندې 400 زینتي او غیر زینتي نیالګي کېنول شول. په چیک جمهوریت کې افغان سفیر وایي چې د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو او د هغوی په لارښوونه چارې مخکې وړو. نوموړی زیاتوي چې دوی یوازې نه بلکې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د بهرنیو چارو وزارت په مشوره پلي چارې مخته وړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د معلوماتو ټکنالوژۍ په همکارۍ د هیواد 2 انجینرانو په خپل نوښت د ککړې هوا د پاکولو دستګاه جوړه کړې ده. د کونړ مستوفیت وایي چې د 1401 مریض کال له پیل څخه د کب میاشتې تر 23 نیټې 332 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي. د یاد ادارې په وینا دا عواید د تیر کال په پرتله څو چنده زیات شوي چې د کال تر وروستۍ نیټې ښایي نور هم لوړ شي.